بازار ماحول دی په دې ټیم مازدیګر ماښام دی ماښامې دی بیا هم پوره ټریفک تیار ده کورونه چالو دي او هسې ده شپه ده السلام علیکم زه یم سلمان خان امید کوم چې تاسو ټول بخیر د دې نننۍ ویډیو شروع وشوه او ماشاءالله نن موسم ډېر زیات ښکلی دی غرمه راختلې دي پرون هم ښکلی په خپل ځای باندې باران و ښکلی موسم او نن بیا ماشاءالله ښکلی دی شین دی وریځ پکې نشته او اوس به وځو اخوا پټي طرف ته به وځو زموږ سره اوسئ ښه ماشاءالله پټي طرف ته راووتو او دا شړشمو کې مچۍ ګرځي د ګبینه مچۍ بنګارې واورې ډېره مزه کوي نه ماشاءالله سم ډېر شی پکې ګرځي خو دغه کټوټو ته نه ځي چې دې کټوټو ته تللی نو ښه به وه خو دې کټوټو ته نه ځي د دې ګبینه دې ته او بس دا مچۍ دي او شړشم ښکلي ګل شوي دي سړی وایي بس چې په دې منځ کې ور واوښتی او سملاستی خو باران شوی دی نو لمدول به کوي پټي نه راواپس شو او اوس نن د جمعې ورځ ده مصله سټارټ ده او زه به مانځله مونځ ته مصله به لګوو او بیا مونځ کوو او د هغې نه پس دا واړه وایي څه پروګرام شانتې راښکلی دی نو کیدای شي پروګرام هم یې کوو نو ډېره مزه به کوي کوو انشاءالله وکړو اکثر دې وایي کوو بیا پاتې شي نو که پاتې نه شو نو انشاءالله کوو چې جنت ته لاړ شي او که دا نه وي نو په ایمان کې رانه جنت ته لاړې نو ته وي الله رب العزت به رشته قبول عمل کولو توفیق راکړي منظور شو ماشاءالله او تاسو یې ځای شئ دې نه پس به زموږ په کلي کې کته یو ځای دی هغه به تاسو ته ښایو کار وکړو اوس تیز ته پکې چکر ته راوختو ماحول انجوای کوي ډېر ښکلي هر څه ښکاري نور بره به خیږو تاسو ته به یې ښایو تیز ته راورسېدو دا ماحول ډېر ښه ښکاري تاسو لیدلی شئ سنسیټ ټایم دی نور د هغه طرفه ته رڼا نه ښکاري دا طرفونه خو چې انجوای کوي نه دا چې دی نو کلی ښکاري دی ماشاءالله او دا پیسه ده دا د کلي ماحول دی ماشاءالله دا زموږ کلی ښکاري د دې ځینه او دا بابا چې صاحب مزار دی پکې دا وینئ دا ټول داسې کلی ښکاري دا داسې راغلی دی بابا جي صاحب مزار دی دا تاسو لیدلی شئ هاغه پورې پکې زموږ چې کوم دی نو کورونه دي دا شنې پترۍ چې پکې لګېدلې دي دا دیره ده زموږ او دا چینی نو دا د کلي دغه دی ماحول دی خیر ده الحمدلله ویډیو مې سټارټ کړه ما یې دا ولاګ لږ پاتې دی او دوی سره به یې شیر کړو بس هم روان یو لږ شانتې کار و خاصه کې لګې ماښام دی ماښام مونځونه وکړل او راووتو نو ډېر ښکلی موسم دی هره نه یخ دی نه ګرمي ده او څوک هم مسافر راځئ نو راچکر شئ سوات ته په دې ورځو کې او هر څه شنه شوي دي پسرلی دی او ګلونه شوي دي موسم ښکلی دی منځ ته منځه پکې بارانونه کېږي بهار دی دې نه علاوه چې دی دا اوس تقریبا موږ وچکوټ ته نږدې کېدو والا یو مخې ته ورته وښایه هغه مانپیتۍ دا روډ چې دی دا زموږ دا روډ لږ تنګ دی اصل پکې داسې دا خلک یي که نه په دې منځ کې دا موټرسایکل ودرئ شاته پکې آشه هم نشته بریک باتي نشته دی سړي ته پته نه لګي چې دا څه دی دا پکې دا خلک څه په خلکو کې شعور کمی دی او څه روډ تنګ دی بس دوا به کوم نو څه ورته ووایو الله دې هدایت ټول له راکړي امین بازار ماحول دی په دې ټیم مازدیګر ماښام دی ماښامې دی بیا هم پوره ټریفک تیار ده کورونه چالو دي او هسې ده شپه ده خبرې موږ ماښام ولې راووتو صرف او صرف په یوه وجه
چې د ورځې د خوازخیل ټرافیک نه موږ ډېر زیات تنګ یو دا نو موږ وی چې هر خپل کار به زر وکړو او زر به بیا واپس ځو ځکه چې لږ شانتې ټکه پک کارونه او بیا ډېر ټایم د ټرافیک د وجې ټول دغه ځای شي که نه ټایم هم ځای شي او بل دا چې کار پکې دومره وم نه شي ګاډی پارک کول نه داسې څه پارکینګ سیسټم شته نو موږ یاره ماښام به دی بهتره چې ماښام مونځونه وکړو بیا وځو او انشاءالله چې زمونږ فیصله چې وه نو ټیک ده ټیک دی ګڼه نشته انشاءالله خپل ټکه پک کارونه به وکړو بیا به ځو او بیا به ځو مخکې ته دا روډ چې دی نو خوشی پروت دی خوازخیل یې د خوړ گزاره کوي لکه مطلب ګاډی هم سیټ ودرولی شي خپل کارونه هم کولی شي بازار هم چالو دی چالو دی پتې ښه ده د ورځې نه داسې صرف غوښه پکې نه وي ډیپینډ کوي که نه چې څنګه څه قسم کارونه دي ستا چې په دې ټایم کېږي که نه که نه بس دا